زما محترم په موږ تاسو باندې یو سخت ورځ را روانه ده چې هغه د قیامت ورځ ده. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کال ورځ ده. یوم یجعل الولدان شیبا ځوانان به بوډاګان شي ورځ به نه ختمي. تورګيري بسپینګيري شي ورځ به نه ختمي. تدنا الشمس کا مقدار میل یو میل فاصله کې به د انور راخته شي. او د دې حدیث راوی دا وای چې ما ته پته نه لګی چې د پیغمبر اسلام د میل نه کم میل مرادو. یو میل خو موږ تاسو د سړک میل ته وای، بل میل په عربی کې درنجو سلی ته وای چې دا نور به څومره راخته کی او زمکه به سخته ګرمي. حدیث کې راځي دا زمکه به د قیامت پر ورځ دومره ګرمي لکه په اور باندې چې طبخه پروتي او طبخه ګرم شي د څه به د زمکه ګرمي. او دا د دنیا اور نه یادي. نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. ستاسو د دنیا اور د جهنم د اور او یایمه حصہ ده. حدیث کې راځي د جهنم اور زر کاله بلکې شنو سور شو او بیا زر کاله بلکې شنو سپین شو او بیا زر کاله بلکې شنو تور شو. فهي سوداء مظلمه. د جهنم اور اوس تک تور دی او د تیارو په شکل دی. الله دې زموږ حفاظت وکړي. دا زمکه به ګرم شي، نور به یو میل فاصله کې راخته شي. وجیء یومئذ بجهنم. او قران کې الله فرمای میدان محشر نه بغیر چا پیر د جهنم اور توشي. مفسرین فرمای دا سي ګول دایره شکل کې به د جهنم اور راشي. گیر چا پیرا د تیختی گنجائش په الله ختم کی. که څوک تختی او منډه وي جهنم ته بغورځي. و ان منکم الا واردها. او بیا په پدی باندې د پولیسرات پول جوړ شي. او د پولیسرات پول چې دی کشارتن د وخته پشان دی. فيه کلالیفن پدی کی کونډی دی. خلق برانی شي. څوک به د سترګو پرب باندې تیر شي او څوک به د بجلی د پلک پشان تیر شي او څوک به په خړپو سره رواني او څوک به دا کونډي رانی سي او جهنم ته اعلان دي گزار کی. او جهنم سمره جوړ دی. حدیث کې راځي د دریو خانو برابر د دریو خانو برابر یو سیس او تړل شو او به جهنم ته وګرځولې شي 70 خریفه او یا کال به دا سیس رواني لاندې قبل ان تبلغ قارها. بیا به د جهنم تل ته ونرسي. دومره جوور جهنم دی. دا پولیسرات براشي گیر چا پیر به د جهنم اور بلکلی شي. وجاء ربک د الله عدالت بولګي. والملك صفا صفا د وو اسمانونو پرشتي برا کوشي او غوي به وو قطارونه جوړ کی. یو د میدان محشر نه گیر چا پیر د جهنم د اور دایره ده او بیا د یو اسمان فرشتي بودري، بیا د دویم اسمان، بیا د دریم اسمان، بیا د سلورم اسمان، پنځم اسمان، شپږم اسمان، د وو اسمانونو فرشتي بودري. او بیا دا غینه پس دا سمره زناور چې دی دا به و اذا الوحوش حشرت. دا زناور چې سمره دی دا به میدان محشر ته راجم شي. بیا به دوی الله پاک ودري او داغي په منځ کې به د انسانان ولاړ او پیریان دوی به الله راجم کی. یحشر الناس علی صعید واحد. په یو میدان کې به دا مخلوق راجم شي. سخت ګرمي به د نفسي نفسي आवाज به، سخت تند به، سخت ګرمي به. نور یو میل فاصله کې راخته شوی دی. زمکه د طبخي په شان ګرمه ده. خلک بخولو کې ډوب ولاړی. او زما محترم دغه سخت ورځ او حدیث کې راځي وې دا زناور بشاته ولاړی وې دا به دا سرونه د سوچت اوچت کوي ځکه 50,000 کال ورځ ده او سرونه به اوچت اوچت کوي. یو بل ته وې چې په دې انسانانو پیریانو نن ډیره سخت ورځ ده، ډیره سخت ورځ ده. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. دغه سخت ورځ او دا سخت د ګرمۍ ورځ میدان محشر. یوم اذن توردون لا تخفى منکم خافیه. که څوک پټېدل غواړي پټېدی نشي. یقول الانسان یومئذ اين المفر. که انسان وی چې تختم نو تختیدی نشي. کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. که انسان د تیختی کوشش کی تختیدی نشي. دا د الله عدالت دی. وجاء ربك د الله عدالت بولګي. واشرقت الارض بنور ربها. او د الله په نور باندې با د ازمکه روخانه شي. الله به خپل د حساب کتاب د پاره د عدالت ترازی او یو یو بنده به د الله په عدالت کې پیش کی. او دا به سمره سخت ورزي. یو یو کستب आवाज کی استعدوا للوقوف فلان ابن فلان پلان کې د پلان کې زوی
ادي د الله په عدالت کې د پیشې د پر ځان تیار کی دا به څومره سخت وخت او دا به څومره سخت ورځي د الله په عدالت کې به پیشې کیږي د زری زری حساب کتاب بکی ابراهیم علیه السلام به دعا کوله رب لا تخزنی یوم یبعثون یا الله د قیامت د ورځې د شرمندګۍ نه مې وساتي د رسوایی نه مې وساتي او دا دعا موږ لم پکار ده سخت رسوایی د ټول انسانان بدرته ګوري او دا بنده بد الله په عدالت کې پیشي ما تزال قدم عبد حتى يسأل عن 40 تپوسونه بکیږي وان عمره فيما افنا عمر دې سکه ختم وان شبابه فيما ابلا ځوان دې سکه زړکړه وعن مال من اين اكتسبه وفيما انفقه مال دې کم زی وګټه کم زی دې خرج وعن علم ماذا عمل فيه خپل علم دې سمره عمل کړي علم نسخ جسمك سمره خسته جسم می در کړیو ونرويك من الماء البارد په سخت ګرمۍ کې بدی یخي یخي وبس کلی تاسو وی چې دنیا ته الله صلی الله علیه غلی ما غرک بی کم سیس دوکا کې چولې ما عملت لهذا اليوم د دې ورځې د پاره د کوم عمل کړی مالک اذا رايت المنکر فلم تنکره پتا سشي زما احکامات ماته دل زما دین ته خلق سپک قتل ستاسو لکه درد نه پیدا کړي تاسو راډو احساس د چې دنیا ته الله صد پاره علی غلی زما محترم د ته پوسونه بد الله په عدالت کې کی یوم یقوم الناس لرب العالمین دا ټول مخلوق به الله په دربار کې ولاړ او زما محترم دومره سخت او رز د چې دا ټول رشتې به ختم شي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هر سړی به د خپل رور نم تختی د مور نه بم تختی د پلار نه بم تختی خاون به د خزینه تختی او د خپل بچو نه به تختی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني هر انسان به خپل مصیبت کې گرفتاری نن به ما سره حساب کتاب کیږي سند ویرا نه سنیکی وغواړي سنیک عمل را نه وغواړي زما محترم دا سخت او رس په مونږ تاسو ټول باندې را روانه ده لا تنسوا العزیمتين الجنه والنار حدیث کې راځي دوه غټ سيزونه درنه چرته ير نشي یو جنت او بل جهنم زګه په دغه زیب زمون تاسو سفر ختمي فمن زخزه عن النار وادخل الجنه فقد فاز کوم انسان جنت ته داخل کړي شو د جهنم نه بچ کړي شو دا غټه کامیابی ده الله دې مونږ ټول تر نصیب کړي لا خیر فی خیر بعده النار حدیث کې راځي هغه خیر اډو خیر نه دی هغه خوشحالي اډو خوشحالي نه ده چې داغه انجام جهنمی ولا شر فی شر بعده الجنه او آغا شر اډو شر نه دی آغا مصیبت اډو مصیبت نه دی آغا تکلیف اډو تکلیف نه دی آغا لوګ اډو لوګ نه ده آغا غربت اډو غربت نه دی چې داغي انجام جنت می زما محترم الله دې مونږ تاسو ټول ته جنت را نصیب کی او الله دې مونږ تاسو د جهنم نه وساتي دا سخت ورځ په مونږ تاسو باندې را روانه ده غټ غټ مراحل په مونږ تاسو را روان دي ابو درداء رضی الله عنه یو صحابي دی د دنیا کار روزگار ډیر نه کو یو ځل ته چاته پوسو مالک لا تطلب الدنيا مثل ما يطلب اصحابك استاد مرګري د دنیا کار روزگار کوي څوک زمینداری کوي څوک تجارت کوي او ته د دنیا ډو کار روزگار کې نه دا ولی ابو درداء رضی الله عنه ورته فرمایلی ما د پیغمبر علی السلام نو ریدلی دي ان بین ایدیکم عقبه کؤده لا يجوزها المثقلون استاسو مخ ته یو خطرناک غاټی را روانه ده یو خطرناک پول را روان دي چیک پوسټ را روان دي مراد دي پولیس رات دي په دغه باندې به هغه خلک نشي تیرې دي چې د ګناهونو په وجه باندې ځان درون کړي او چې د دنیا کار روزگار کې حب الدنيا راس كل خطيئه د دنیا محبت د هر ګناه جرړه ده اصل جميع الخطايا حب الدنيا د ټولو خطاګانو جرړه د دنیا محبت ته اني اريد ان اتخفف لذلك زما اراده ده چې په دغه ورځ د ګناهونو نسبکم او پاسانه باندې په پولیس رات باندې تیر شم